الله پاک په اړه دې څه ګمان دی؟ ملګري ته د خپل ژوند مهم رازونه وایي. یوه شیبه په دې تشویش نه کوي چې سبا ستا په ضد دغه رازونه کارولی شي او ستا په مخالف بدلېدی شي. میرمن خپل ابرو، مال او هر څه ورته سپاري، ته ترې لرې سفر کوي یا هره ورځ وظیفې ته ځې راځي. همداسې میړه خپل ټول ډاډ او اطمینان دی په هغه باندې چې خیانت به در سره نه کوي. اولاد پورته وغورځوي، پلار ورته خاندي ځکه په دې ډاډه چې ښکته غورځېدو ته نه پرېږدي. د ډاډ او باور تر دې لوړې درجې ته راسره لاړ شه. د الوتکې مسافر په یوه خطرناکه سفر باندې ځي. خپل ژوند د الوتکې دروازه کې کله چې دننه کېږي پیلوټ ته امانت سپاري. قرار ویده وي سره له دې چې خطرناکه سفر دی، اما په دې ډاډه چې پیلوټ به یې منزل ته رسوي. د پیلوټ په مهارتونو او د الوتکې په ټکنالوژي او هر څه باندې پوره ډاډه وي. ناروغ طبي چاړه په لاس جراح ډاکټر ته پروت دی. یوه شیبه په دې تشویش نه کوي چې دغه ډاکټر شاید تېروتنه وکړي او ژوند یې پای ته ورسوي. دغه ډاډ دی چې انسانان په نورو انسانانو کوي. نو د الله په اړه دې بیا څه ګمان دی؟ همدا پوښتنه الله پاک په قرآن کریم کې کړې ده. فما ظنکم برب العالمین. کله چې ته په انسانانو دومره ډاډه او په انسانانو دومره باور کوي، خپل ژوند امانت ورسپاري، یوه شیبه هم په دې فکر نه یې چې ژوند دې له منځه تللی شي. فما ظنکم برب العالمین. نو د الله په اړه دې بیا څه ګمان دی؟ د الله پاک په اړه ستاسې څه ګمان دی؟ کله چې الله پاک دا پوښتنه کوي، آیا الله پاک اړتیا لري چې په خپله ځواب ورکړي؟ نه، ځکه الله پاک عالم الغیب دی، په هر څه باندې پوهیږي، اړتیا نه لري چې دې پوښتنې ته ځواب ولري. اما کله چې الله پاک پوښتنه کوي، په دې معنی چې ما او تا باید دغې پوښتنې ته له ځان سره ځواب ورکړو. کله چې ته په انسانانو باندې دومره ډاډه یې، هغه انسانان چې محدود دي، تېروتنه ترې کېدای شي، یوه کوچنۍ خطا یې ستا ژوند له منځه وړلی شي، بیا نو د الله پاک په اړه دې څه ګمان دی چې نه خطا کوي، نه تېروتنه کوي، نه محدود دی، قدرت یې پراخ دی، د هر څه واکمن دی چې هر څه وغواړي هغه کېږي. ته په انسانانو دومره ډاډه یې، بیا د الله په اړه دې څه ګمان دی؟ راځه په یو مثال کې درته لا ښه واضح کړم. موسی علیه السلام خپل قوم سره له فرعونه وتښتېد. دښمن ورپسې دی، فرعون له خپل لښکرو سره ورپسې دی. موسی علیه السلام او د قوم بحر ته ورسېدل. یو خواته بحر دی، شاته دښمن دی. ټولو دا فکر کوو چې قصه نوره خلاصه ده، نور نو بچ کېده نشته دی. د موسی علیه السلام له قومیانو نه یو تن ورته وایي چې ان لمدرکون، مونږه بېشکه ګیر کېږو، راپسې د دښمن هغه دی را روان دی، فرعون ښه غوسه دی، مونږ پسې را روان دی، نو بچ کېدل چېرته شته؟ د دنیا ټول قوانین دا وایي چې دغسې حالت کې بچ کېدل نشته، چې یوې خواته دې اوبه او بل خواته شانه د پسې دښمن را رواني، نو تېښته چېرته کېدی شي؟ طبیعت، فزیک، دا هر څه همدا وایي چې دلته حکم نشي کېدی چې ته دې په اوبو باندې ورشي. اما د الله پاک قوانین بیا بیل دي. د الله پاک قدرت او په الله پاک باندې ډاډ بیا بله دنیا ده. مسکینان پرې نه پوهېږي. موسی علیه السلام پرې پوهېده. خپل قوم ته وایي چې کله، هېڅکله داسې نه ده، ان معی ربي سیهدین، زما رب ما سره دی او هغه به ما ته لاره ښیي. بیا څه وشو؟ موسی علیه السلام په بحر واوښت. فرعون هم فکر وکړو چې دی هم پې لاړ شي، چې کله چې ورغی بحر غرق کړ، لښکر سره یې غرق کړ. راځه یو بل مثال درته وایم تر څو د ذهن لا نور خلاص شي. ابوبکر صدیق له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غار ثور کې دی. مشرکینو ټوله ساحه چاپېر کړې ده او د دوی په لټنه کوي چې دوی پیدا کړي. ابوبکر صدیق په تشویش کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي که دغه مشرکینو له ډلې هر یو خپلو پښو ته وګوري، خپلو قدمونو ته وګوري، موږ شاید ویني، ځکه دومره ورته نږدې یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نږدې کېږي او ورته وایي چې لا تحزن ان الله معنا، مه خفه کېږه، الله پاک له موږ سره دی.
ته شاید وایې چې دا خو پیغمبران دي او دوی سره الله پاک ځانګړی تعامل کوي، موږ خو عادي انسانان یو، ګناهګاران یو. نه، داسې نه ده. قرآن کریم کې چې کله الله پاک دغه کیسې موږ ته بیانوي، هدف ترې څه دی؟ څه ضرورت دی چې قرآن کې دغه کیسې الله پاک موږ ته روایت کړي، الله پاک موږ ته بیان کړي؟ ځکه چې ما او تا ترې پند واخلو، درس ترې واخلو. د یونس علیه السلام په کیسه کې دی نه ده لوستې، نه دی دا اورېدلی د قرآن کریم هغه آیت چې الله پاک فرمایي وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. یونس علیه السلام ظنون کله چې ماهی یا لوی کب وخوړ او دی په تیاره کې بند پاتې و، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. په تیاره کې غږ وکړ، فریاد یې وکړ، لا اله الا انت سبحانك، نشته بل رب لایق د عبادت مگر ته یې، پاکی د تعالی را، انی کنت من الظالمین، زه واقعا په ځان ظلم کوونکی وم، ما له ځان سره ظلم وکړ چې ستا بې اجازې راغلم. الله پاک څه فرمایي؟ فاستجبنا له ونجیناه من الغم. فای فوري ده، یعنی الله پاک وایي چې موږ زر د دعا قبول کړله، ونجیناه من الغم، او له غمه مو دی بچ کړ. اوس اصلي خبره راځي، وکذلک ننجي المؤمنین، او همداسې موږ مؤمنان بچ کوو. آیا ته دې پام شو؟ ته وایې چې هغه خو پیغمبران دي، الله پاک وایي چې زه مؤمنان هم همدغسې بچ کوم. ته له ځانه مؤمن جوړ که، الله پاک به دې همداسې بچ کوي لکه څنګه چې موسی علیه السلام، رسول الله صلی الله علیه وسلم او یونس علیه السلام بچ کړي. شرط دا دی چې ته مؤمن شي او زه مؤمن شو. دغه شرایطو پوره کولو سره کله چې موږ او تاسې په انسانانو دومره ډاډه یو، باور کولی شو، ولې په الله پاک نه کوو؟ اوس د دې پوښتنې ځواب ته په خپله ورکړه. د الله پاک په اړه دې څه ګمان دی؟ السلام علیکم.